خدمت مشرانو اوریدونکو لیدونکو موږ نن د روژې په دې مبارکه میاشت کې نن نهمه روژه ده موږ راغلي یو دلته ناصر خان باندې نه مخکې موږ رالو رنجو کنډو ورته وایي هغه رنجو کنډو کې داسې معمولي غوله شانتې وریځو په هغې کې کېناستو غرض هم دا و چې دا سینکي غرونه دي زموږ د دې بټخیلې سره تعلق ساتي دا د بټخیلې جایداد دی زموږ ډېرې د خانانو نو ډېر ښایسته غرونه دي ډېر ښکلي منظرونه دي ډېر زیات زړه راښکونکي دي دا بېله خبره ده چې نن موسم څه خوب ګزاره یې کوله او روژه ده زموږ خوله او مره یې وچه شوې ده خو داسې نه محسوسېږي چې لکه زموږ روژې لکه چې موږ په جمعې کې راغلي یو یخې یخې هواګانې چلېږي او اوس موږ د دې ځای نه روان یو زما سره ملګری دی رام باچا جي صاحب او رامګل خان زموږ دی د غونډی خان دی د ګلشن آباد هغه هم راسره دی او دوی وایي چې موږ نن ورځو د ناصر خان جوګي بانډه چې کومه ده هغه نو حقیقت دا دی چې مخکې موږ په وړوکوالي لیدلې وه هغه بل شانتې منظر و هغه یرې طرحې و اوس دلته هغه یره طرحه نشته لاندې په هغه ډب کې د دې علاقې د دې ځای اوسېدونکي ماشومان وو هغوی غواګانې میخې راوستې وې هغه یې سرولې موږ ته یې ستړي مشي وویل خوارمشي وویل او موږ ته یې رخصت واخیستو چې موږ په بره ځو چې رنجو کنډو پورې رنجو کنډو نوم موږ اورېدلی و لیدلی هم نه و ولې چې په هغه وخت کې رنجو کنډو ته تلل چې کوم دی زموږ په زمانه کې په وړوکوالي کې ډېر مشکل ترین کار و ډېر د سختې وخت و اوس هغې ته لار تلې ده ښه مزناکه ده ډېر ښایسته ځای دی بلکل کنډول دی دا منځ کې لار ده او دې طرف ته او دې طرف ته دا د غرونو یو بلکل غولی دی موږ په کنډول کې یو دا روان زموږ د غرونو چې بره خېلو ټوپۍ رانه غورځېږي نو راځئ زموږ سره ملګري شئ او چې تاسو هم سره لږ شان موږ خو په ډېرو خبرو اترو په دې خبره نه پوهېږو خو چې کم از کم تاسو هم زموږ سره دا منظرونه او دا ښایستونه دا غرونه دا د الله تعالی لوی لوی کائنات دا زموږ سره تاسو هم ووینئ او زموږ سره په دې ښایسته سفر کې زموږ سره شریک شئ راځئ باچا څومره ښایسته اوبه دي ښکلې اوبه دي دا دومره حاضم اوبه دي وایي چې د دې یو کھنډ اوبه دې وڅښلی که نه لکه په منلو خوراک دې کړی رام باچا نو خېټه به دې پړسېږي نه بلکل یو څو ډرکې به وکړې او هر څه به چې دې هغه دي موږ یو غلطي وکړه چې موږ د ځان سره بوتلې یا څه پښتو مخته دا نه ورغلې اوس ارمان کوو موږ وایي چې کاش ځان سره پسې بوتلې راغېستې وې خالي تکې هم راغېستې وې او د دې نه مو اوبه وړې وې او په دې به روژه ماته کړې وې نو والله د روژې هغه کوم غبار چې د خوراک و که نه یا یي نو هغه د دې سره هغه بیخي ختمېږي زموږ به دې ختمې نه وه بهرحال روان یو ګلشن آباد ته غونډی خان دی هغه غونډی خان مخکې موږ ورپسې یو او دې د ډمبرې په تکن کې چېرته د ډمبرې ځکه یې ویلم او دغه ډېره ډمبره کې راوښکومه خو دا په نظر ورته نه وه راغلي چې دلته کوم کوي کوشش کوي د خوړ په دې غاړه ترمیره هم ګوري لنه هم ګوري بستر هم ګوري خو هېڅ شی لا په نظر نه دی راغلی تکل دی رامګله شي وکتو نیټ ته رامګله دې ته ناصر خان باندې وایي اګوره ورته ناصر خان باندې نه بره واوړي رنجو کړه پې ته روان یو رنجو کړه پې ته
اوهو ماشاءالله وګرځئ علاقه ښایسته ده علاقه ښکلې ده ښایسته چمنونه دي ښایسته ځګونه دي ګوره ورته آفرین فضا ته ګوره خوشحال دي ګرانو کتونکو رنجو کړپې ته روان یو او د خوړ پیزا ده ښایسته پیزا ده مزیداره موږ پکې روان یو ماحول ښایسته شور شغرم نه بچ علاقه باچا دلته په دې خور کې وړوکی شان Pero si era bueno, ¿por qué? دا وایي لکه چې ماشاءالله جی ماشاءالله دا اوبه وایي لګیا دي نور دی د اوبو مزناک دی ښایسته خاموشي ده اوبه خو ډېر ښه لګي دغه رنجو کړ په دغه پکې کډه ده هغه دی رنجو کړه پکې کډه دی بره په دې سره کسان دي د سوات اوسېدونکي خلک دي چکرله څاروي راایستي دلته کې دغه وایي دغه ترپالونه پکې پاره دي هغه لیدې الله دې ته رنجو کړه په وایي پخوا به زموږ د برخې دي علاقې خلک دلته راتله او دغه به یې پکې کوو چکرې به یې وهلې دا ګاګانې به یې کولې دا دغه به یې کول بس دا د الله مهرباني دغه رامګل دی او رام باچا جي صاحب ټول مونږ چې دی نو په دې تکل کې یو الله دې وکړي چې زمونږ دا سفر زمونږ د خوشحالو باعث وګرځي او ستاسو دپاره هم چې کوم دی دا سفر چې کوم دی د لیدو تاسو دپاره ډېر د خوشبختۍ او د راحت او د سکون وګرځي اوس موږ رام باچا ولاړ دی تپوس ترې کوو چې اوس کوم طرف ته ځو اوس څه پروګرام دی رام باچا ښه ځه چې ځو ځه او دا دی موږ د هغه په فرمایش باندې په خواهش باندې د رنجو کړپې خوا ته ورځو چې یاره بیا هم په لار مان نه وي چې یاره موږ خو دې کړپې ته نه یو رسېدلي نو کړپې ته راورسېدو کوشش کوو که داسې ډب غوندې پکې نو د ماسپښین د مانځه ټایم شوی هم دی نو موږ کوشش دا دی چې یاره مونځ هم دلته وکړو او ښه خپلې خوږې اوبه دي یخې اودسونه به وکړو او بیا به چې دې نه روانېږو او کلي ته بټخیرې ته رسو نو زما خیال دی ډېر وخت به چې دا غرونه دي چې دې غرونو ته چې وګورې ټوپی د سړي د سر نه ولېږي ډېر زورور ور دغه دي دا او دغه یو کور دی ښکاري ورتیر غاړه دی دغه د ورتیر غر دی بابا سر دی دغه دی موږ ته خو سپو وغپل دلته د کډوالو سره سپي دي او زمونږ رام باچا ته وینا ده چې خوا مه ځه ولې چې دا سپي دي دا خطرناک دي دا د غرونو سپي دي دا چا مخ لیاز نه کوي او په داسې سپیډ کې راکوزېږي په سړي پسې چې بیا به هم د سر لګي او نخ پې خو ښه خبره دا ده چې موږ ترې ځان وساتو کومه دا د رنجو کړپه دی
روح پکې سړی خوشحاله شي هوا پکې رامګل غریب چې ګوري ورته دې ځای ته ډېر خوشحاله دی او خوشحاله په دې دی و چې ډېره زمانه پس رالم دې طرف ته او ډېر مې طبیعت خوشحاله دی نو زه ورته وایم چې هلکه نور څه کوې خو دلته پاتې شه موږ به درنه لاړ شو او وروره ښه په قلاره کښېنه او دغه کډه ده سوات ته دی به د چې ډوډۍ راوړي او کار به دې کېږي او خاندي زه چې زو رام باچا الله هم خوشحاله کړه اوس موږ واپسي کوو او ستاسو نه اجازه تلو ډېره مننه آباد او خوشحاله اوسئ زموږ سره ملګري شوئ الله هم ښه ساتي